حکیم الکوزی تر اوسه مو له 250,000 څخه زیاتو کسانو ته د کورونا درمل ورکړي. حکیم الکوزی چې ادعا لري د کورونا وایرس لپاره یې درمل جوړ کړي، وایي تر اوسه یې له 250,000 څخه زیاتو ناروغانو ته درمل ورکړي او هره ورځ د 100,000 کسانو لپاره درمل جوړوي. دا درمل د کورونا په وړاندې د مبارزې افغان بنسټ له لوري په کابل او کندهار کې خلکو ته ورکول کیږي. حکیم الکوزی په خپله تازه مرکه کې وایي د عامې روغتیا وزارت ډاکټرانو، د پارلمان وکیلانو او ډیرو لوړپوړیو چارواکو د هغه درمل خوړلي او روغتیا یې ترلاسه کړې، مګر کله چې رسنیو مخې ته لاړ شي بیا زموږ درمل وژونکي ښایي. نوموړی وایي چې د ورځې تقریبا 100,000 کسانو لپاره د درمل تولید لري. که چیرې حکومت همکاري وکړي دغه پروسه به لا پسې ګړندۍ کړي. حکیم الکوزی وایي د عامې روغتیا وزارت څخه مې غوښتنه ده چې ژر تر ژره یا درمل تایید کړي، ځکه چې 250,000 ناروغ کسانو ته یا درمل ورکړل شوي دي او الله ورته شفا ورکړې ده. نو له دې څخه قوي لابراتوار څه کیدای شي؟ او له یادو کسانو څخه کوم منفي خبره موږ نه ده را رسېدلې. هغه وایي چې په دې برخه کې د حکومت ډېر چارواکي له موږ سره موافق دي. د دغه بنسټ مشر سردار محمد همدرد همداراز وایي چې عاجلو ناروغانو ته مو توزیع روانه ده او غواړي چې دا پروسه نوره هم ګړندۍ شي. تاسو د حکیم الکوزي په اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو نظر څه دی؟ چې آیا حکیم الکوزی باید د درمل په کوم شکل وویشي؟ او ستاسو له لوړپوړیو چارواکو څخه څه غوښتنه ده چې باید له حکیم الکوزي سره باید کوم کارونه ترسره شي تر څو دغه درمل تر خلکو پورې ورسیږي؟ خپل د قدر وړ نظریات له موږ سره کومنټ کې شریک کړئ.